د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله هیله منم شروع او جوړ به است د کابل ښار او ویمنام فدراسیون چې ورزشي فدراسیون ده د دوه انجمنونو یا د دوه لوبډلو ترمنځ سیالي تر سره کې سبب مکوشو چې د غدوا انجمنونه چې دي یا دوه لوبډلې چې دي کومې دي انور زیات زمونږ د یوټیوب چینل څخه به تاسو ترلاسه کړئ لمونږ سره اوسئ تر پایه پورې مننه
عادت شده نوبت کم شده امین الله صلوات و تشکری لباسش آمادگی خود داشته باشد و تعقیبش حبیب الله صلوات و تشکری عبدالله صلوات و تشکری الله آمادگی خود داشته باشد محمد الیاس و امین الله جوری مجلس آمادگی خود داشته باشد
محمد الیاس اسناد متقابل لباس رفیع امین الله اسناد متقابل لباس داخل رنگ شود وانا دوستان وانا تشکر میکنم جهان سپاس از وطن یوتیوب چینل وطن یوتیوب چینل امروزتان سابسکرایب کنید دعایتان و تشکر میکنیم از مدیر وطن یوتیوب چینل از محترم استاد احسان الله قریشی جهان سپاس شما زحمت کشید کامرمانی میکنم و ویدیو تک شما را میگیرم و وطن یوتیوب چینل نشر میکنم وطن یوتیوب چینل اجازه کنم وطن یوتیوب چینل در سر سابسکرایب کنید دو وطن یوتیوب چینل مدیر سفرنامه مننه در زحمت باشید به محترم استاد احسان الله قریشی سپاس نره مننه استاد
لباس تو اصلا دوست داریم آمادگی داشته باشد. اوبه تکرار اومد و وطن یوتیوب چینل داشته ما هی روی سبسکرایب کنید و خود ویدیوگان رو تقریبا ترلاسه کنید. آماده نکنم که وطن یوتیوب مدیر سکال و مثلا بسم الله. هیچ چیزی اسپورت بلاد محمد عثمان اشرف متصابه قاضی مصطفی درست اشرف کریمولا
قدمتم قهرمان ما شاء الله افضل اخيرا ما شاء الله گفتنی نداریم، تشکری میکنیم از دوستانهای ما، رئیس های سید فضل منالای فضلی فرما بسیار زحمت‌های خود کشید و از دوستان ثابت تشکری میکنیم. دوستان قامت سلام کشید. استاد استاد ثابت گفتنی خاصی نداریم. چقدر وقت میشه ورزشکار هستی؟ تقریبا 3-4 سال میشه که 3-4 سال برنده که شدی خواروار تو هم داشتید یا نه قبل از این برنده شدی؟ نه مسابقه اول. مسابقه اول است. با من تبریکی برات میگیم از طرف کانال یوتیوب وطن شما تبریک باشه. سلامت دا چې په اوله کې مې یادونه وکړه چې د کابل ښار د وینام په نامه یو ملي فدراسیون دی د هغه د دوو لوبغاړو د دوو انجمنونو ترمنځ د دوو ټیمونو ترمنځ لوبه ترسره شوله سیالي ترسره شوله د لیاقت موندنې یا د وړتیا موندنې یا لیاقتیابي په نامه. نو د افغانستان د وینام ملي فدراسیون مشر مؤسس سید فضل من الله فضلی صاحب موږ سره ولاړ دی. د سره خبرې کوو په لومړي سر کې رئیس محترم که تاسو ووایئ چې دغه دوه انجمنونه څه نومېدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت تمام بیننده های محترم وطن یوتیوب چینل. دیگه بسیار خوشحال هستم که با محترم مسئول از این برنامه معرفی شدیم. قسمی که برای شما معلوم بود مسابقات ورزش رزمی بوینام است که در سال 1392 ورزش در افغانستان بنیانگذاری شده و یک فدراسیون مستقل است تحت چتر ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. امروز شما شاهد مسابقات بودین که بین دو انجمن بود که انجمن استاد کریم بود و انجمن استاد ثابت فضلی. این مسابقات ما به خاطر برگزار کرده بودیم که چهره‌های برتر از این دو انجمن انتخاب کنیم و مسابقات لیاقت یابی از این ما بود. ما مسابقات همه جا یا در هر کلبی که برگزار میکنیم به خاطر از اینکه چهره‌های برتر ما انتخاب کنیم که آهسته آهسته یا بتونن رقابت در مسابقات منتخبه بالاخره در مسابقات ملی اشتراک کنند. سلامت باشین جناب رئیس. اگر بگین که پختو کې مدالو به څنګه لوبه ده؟ ورزش رزمی و وینام در 3 استایل مسابقاتش هست. مسابقات از این یکی بخش اجرای فرم است که مسابقات از این در سراسر کشورها در 116 کشور وقت مسابقات از این میادین بین المللی برگزار میشه. اجرای فرم است و مسابقات بعدی ما مسابقات
تن به تن است که شما دیدین اصلا مسابقات ما در رنگ برگزار نمیشه. مسابقات تن به تن ما در توشک 11 در 11 برگزار میشه که برد و باخت در اونجا. این ما نظر به ضیقی وقت و نبودن نمت جای مناسب ما در رنگ مسابقات را گرفتیم و لباس های از این پوشیده است. یک بخش دیگه ما سل دفنس از دفاع شخصی است که در او هم مسابقات 2 نفره 3 نفره به شکل تیمی مسابقات برگزار میشه. شکر سلامت باشین. د ورزش په ډګر کې کوم بدلونونه راغلي دي؟ مثلا د قانون او د مقرراتو په لحاظ حکومت بدل شوی دی، امارت اسلامي کوم شان پکې بدلونونه راغلي؟ خب در مجموع اگر ما بگوییم که تغییرات در کل برای ورزش کم بیش میآید مطابق شرایط زمان و هر رژیمی که تغییر میکنه در ورزش اصلا کدام تغییر خاص نیامده. یگانه تغییری که فعلا آمده از لحاظ شرعی و اسلامیش مسابقات MMA و بعض مسابقات دیگه را بند کردن که آسیب پذیری‌اش زیاد باشه و لباس برهنه پوشیده نشه. اصلا میگن که باید از به لباس اسلامی همو قانون و مقررات به اکثریت فدراسیون عمومی است که لباسشان پوشیده است. قسمی که از ما را شما مسابقات ما را دیدین در ریاست تربیت بدنی هم سر هیچ ورزش کدام مشکلات نامده، صرف یگانه برنامه‌ای که مسابقات خارجی برگزار میشه این مشکلات ها هست یا هم انشالله خدا مهربان است که روز به روز خوب و بهتر شد انشالله. ما متوجه بودم یک وعده شما اگه انتقاد کردین مثلا در مسابقه که شما گفتین که عمر یک نفر زیاد بود، آیا انتقاد بود نبود؟ بله انتقاد بود. ما در مجموع مسابقات وقتی که برگزار میکنیم در رده‌های سنی مثلا نونهالان است، نوجوانان است، جوانان است و مسابقات تیم ملی است. در مسابقات نونهالان از سن 7 تا 10 ساله را ما در نظر میگیریم که در اینمی سن باشه، هر وزنی که باشه باز ما وزنشان با مطابق اونم وزنش مسابقه میپرتیم. یک بچه 7 ساله را نمیتونیم که با بچه 12 ساله مسابقه پرتیم. مسابقات نوجوانان ما از سن 10 الی 12 سال است. یعنی اگر 13 و 14 میشه ما اجازه نمیتیمش که سن مثلا 11 ساله 14 ساله مسابقه کنیم. و مسابقات جوانان ما از خب نوجوانان از سن 10 الی 15 است و مسابقات جوانان ما از 15 الی زیر سن 18. شکر. دیگه اینی تشکر شما. خواهش می‌کنم یک چیز دیگه متوجه بودیم ما در بخش نظم دیسپلینش کسی انضباط و کسی مثلا سالمندوی مسئول نداشتن. علتش چی بود؟ برای فعلا هم که بسیار شور است. ما و شما پیشتر هم اینمی موضوع رو براتون یاد کردیم. این مسابقه بین دو کلاب است دیگه. به قانون مقررات اینا قدر بلد هم نیستن. این برای ما یک دستاورد خوب بود که مسابقه برگزار شد ولی در آینده مسئولین کلاب کسایی که خصوصا همی برگزار میکنه مسابقه را ما که به صفت یک میمون در این مسابقه آمدیم. من نمیتونم زیاد در این موضوع اگر یادداشت گرفتی کردید دیگه. بله 100% برای استادایشون توصیه میشه که در آینده خواهش می‌کنم. تشکر از شما. سلامت باشین. خیر ببینید. تاسو مننه درنولیدونکو اوس د وینام د ملي فدراسیون د نشاط مدیر محترم انجنیر صاحب فاروق شان صاحب چې لمن سره ولاړ دی د سره به لومړي سر کې د خبرې وورو بیا څخه پوښتنه کوو. انجنیر صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنه د مخې تاسو ته او تاسو همکارانو ته د وطن یوټیوب چینل څخه ډېره نړۍ مننه چې راغلل او زموږ د ورزشکارانو د روحیه لا تقویه کړله او د تاسو د دې چینل له طریق نه قهرمانانو ته استادانو ته ورزشکارانو ته ورزش دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري. مننه. خوشحاله اوسئ. انجنیر صاحب که چیرې لومړی سوال داسې جواب کې تاسې چې ستاسې د نشاط او د مدیریت مسؤلیت په کوم لامل درکړل شو؟ زه د خپل کمیټې څخه او د خپل د فدراسیون رئیس او ټول هیئت رهبری څخه مننه کوم چې دا فیصله وکړله چې زه د امر د نشراتو په صفت ونیولم. دا د رئیس او د هیئت جوړې د فدراسیون ملي وینام په فیصله باندې زه هلته ټاکل شوی او مننه کوم. شاید څه استعداد به یې لیدلی وي نو په دې لامل باندې زه مدیر د نشرات شوم او کوشش کوم چې په خپل په دې دنده کې و په وجه احسن سره خپل دنده ترسره کړم. تاسو ته به چارو کې بریا غواړو. موږ هم ستاسو په ملګرتوب ویاړو او د مسابقاتو په هکله که معلومات راکړئ. دا یې اوله مسابقه وه له ده څخه وړاندې هم کړي دي
لاسته راوړنې مې څه دي؟ نه د موږ خو مسابقات کټګوري په مختلف هغې تقریبا دا د استعدادیې یا لیاقتیابي دا 14م دور مسابقه ده چې موږ برگزار کوو. دا مسابقې د دې لپاره دي چې هغه ورزشکاران چې ابتداء په کلبونو کې نه وي 3 الی 4 میاشتې یا 6 میاشتې په کلب کې تېروي نه د هغوی لیاقت موږ معلوموو چې دا لیاقت لري چې نور آینده مسابقو ته لاره پیدا کړي او له هغو نه منتخبات ټیم ملي ته له ملي نه نړیوالو ته آسیایي او نړیوالو ته لاره پیدا کړي. نو دغه جینه د دوی سرچشمه اخیستل کېږي، دلته د دوی لیاقت معلومیږي، دلته چې ښه ولوبېږي ښه دوی ښه فایټ ترسره کړي نو دا بیا منتخباتو ته او ولایتي ته او بیا منتخبانه ملي ته او ملي نه بیا نړیوال ته. شان صاحب مننه له تاسو. دلته چې موږ کته شپږ جوړې یعنی 12 کسانو فایټ درلود، دغه ترمنځ کوم یو تر ټولو ښه لوبغاړی و چې هغه راوغواړو سره خبرې وکړو؟ ټول ښه لوبغاړي وو. نو حبیب الله امینی ډېر ښه فایټ وکړ او ښه لوبه وکړه او عثمان محمد عثمان ډېر ښه ولوبېده او ډېر ښه حبیب الله امینی او بل محمد عثمان فایټر ډېر ښه لوبې وکړه. تاسو مننه. لومړي سر کې تاسو مبارکي وایو که چیرې په پښتو باندې غږېدلی نه شئ کولی شئ فارسي ژبه وکاروئ. دا احساس مو کولی چې بریا به خپله ګټه وکړئ او په لومړي پیل کې مثال خپل مقابل حریف ته ماتې ورکړئ؟ والا بسیار خوب است. این مسابقات بین کلب‌ها چی میشه ارائه میشه به خاطر که باز فایترها میتونن که در مسابقات خارجی صحیح فایت کرده بتونن چشمشان باز میشه و بسیار خوب بوده که این مسابقات ما برگزار شده. از شما تشکر میکنیم که شما آمدین چی کردین. تاسو مننه کوم. موږ تاسو خدمت کې وطن یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک ان شاء الله. په راتلونکي کې هم تاسو موږ خدمت کې تاسو ته مبارکي وایو. خیر سلامات تشکر ان شاء الله. وسه امني صاحب تاسو مبارکي وایم. تاسو هیله ارزو سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما هیله ارزو مخکې مسابقې نه دا وه چې زه وکولی شم بریا ترلاسه کړم، ځکه چې د دوو کلبونو ترمنځ مسابقې ده دا نوي ځوانانو ته ډېر یو ښه برابره کړی دي په خاطر چې دوی وکولی شي په آینده کې خارجي مسابقو ته لار پیدا کړي او دا یو موټیویشن یو تشویق دی ځوانانو لپاره چې دوی تشویق سي او دوی وکولی شي په آینده کې په غټو سازمانونو کې مسابقې ورکړي. او زه ډېر خوشحاله یم چې ما وکولی سو د مسابقه مې وګټله او ان شاء الله زه به نور هم کوشش وکړم چې په راتلونکي کې غټو سازمانونو ته لار پیدا کړم. او بله مننه له خپل استاد نه انجینر محمد فاروق شان نه چې وکولی سو د خپل زحمتو په مټ باندې زه وروزلم او ما یو افتخار ورته راوړی. مننه کوم ته ان شاء الله. اوسئ د ایران شاوخوا کې کوم تشویق چې د خلکو وي دا څو فیصده تاثیر لري؟ د خلکو تشویق او د شاګردانو دا خو ډېر غټ اثر لري او ما خپله هم نن دا تجربه وکړه ځکه چې دا د ملګرو او د شاګردانو تشویق په ما ډېره مثبت اغېزه وکړه. خوشحاله اوسئ. له تاسو ژوندی دی. خیر تاسو هم خوشحاله. قطار سات شروع سيد عمر فردي فريد المسابقات مقاومة والأخرى أمام الخمسة سيد عمر فردي ومقاومة دوما كاسم هذا المقاومين سيد عمر سيد رحمن رسولي تاسو لزان جوړ کا برابر کا مقاومة واحدة عندنا مسابقات قد أمام الخطة وسيد هشام مقاومة دون رابع الثورة سيد هشام مقاومة دون أرويد نادي مقاومة أول سيد أبو بكر وعبيد الله مقاومة أول أبو بكر مقاومة دون عبيد الله مقاومة أول أبو بكر مقاومة دون مسابقات أهرام الخطاب عبيد الله مقاومة أول عبيد الله هدى مقاومة أول أخذ أهرام الخطاب أبو بكر مقاومة دوما أخذ أهرام الخطاب سمير خان مقاومة أول رابع الثورة أمريكا لشرميك
پیروزی سرتاسر افغانستان. محمد الیاس مقام دوم، امیر الله ارمان مقام اول خود را در این دور مصفات لیاقت جبی امیر الله ارمان مقام اول خود را از آن خود ساخت. نامختار با امیدی که امروز بیرق افغانستان را در تمام کشور در تمام جهان بلند بکنیم. ماشاءالله. حبیب الله امینی جوز احمد کشید مگم و عبید الله حبیب الله امینی در این دور مسابقات مقام اول خود را افتخار اکبر. حبیب الله امینی مقام اول اکبر و پیروزی اندیش. عبید الله مقام دوم را ماشاءالله خوب درخشیدن تو فایترها برو بده. محمد عثمان در این دور مسابقات مقام اول خود را از آن خود ساخت و مصطفی مقام دوم خود را و از دو فایترها تبریک میگم. ماشاءالله خوب درخشیدن. ماشاءالله. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او دغه شان که چیرې تاسې هم دغسې برنامې لرئ بلاره لرئ انشاءالله ستاسو خدمت کې یو او له ټولو مننه تر یوه چې ستاسو په درنښت چوپړ کې حاضرېږو. زه احسان الله قریشي تاسو ضرورت غواړم. ښاد او بریالي اوسئ.